روجا وا جون جولائی میاشت آر پشکال مدینه منوره ته اطلاع رااله چې د مکې نه د ابو جهل د سالاره اعلان دی لخکر را روان دی او ان قریب په مدینه حمله کی رسول الله صلی الله علیه وسلم هم اعلان جنگ وکړ او وی فرمایل صحابه ته چې تاسو تیار شئ بھئی سامان د جنگ شتا صحابه وی چې یا رسول الله اته توري دي او دعا سنت نه نوري تورشتا او نه نور اسونشت مرګري څومره یې وې 314 کسان بس دغه 314 فوج ده اته توري دي او دعا سنت نور څه نشته وې صاحب نور بسم الله چې دوی روانيږي یو دوما شومان په منډه منډه رااله د یو عمر ده یو لس کالو د یو عمر ده 14 معاذ او معوذ نامه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپو کې غړي چې جی مونږ ته اجازه تو کوي چې مونږ هم جهاد تلاړو حضور علیہ السلام ورته داسې ګوري چې تاسو خو واړی په تاسو لا جهاد فرض نه ده هغه وی چې مونږ واړی خو یو چالو شو تاسو چې اعلان د جنگ وکړ نو زمونږ مور په جړا ده ځکه چې زمونږ پلار مړ دی او زمونږ مور وی چې ښا په قیامت کې به د بدر د شهیدانو ښځې برید داوی چې زه د پلانی شهید ښځه یم او زه د پلانی شهید ښځه یم کاش چې نن زما میړم ژوندی وی عوام بدر لتلی وی ولته شهید وی چې قیامت کې زم د هغه ښځو په صف کې ولاړه وی چې د چا خاوندان په جهاد کې شهیدان شي خو مور مونږ ته وویل چې پلارم نشته او تاسو ځئ دواړه واورئ که ګولۍ په سینه کې ونه خوړه او په ملا کې وخوړه نو ما د خپلې سینې پای نه دي در بخښلي ځئ به او غشي ته به سینه نیسي حضور علیه السلام ورته وفرمایل چې داسې وکئ چې تاسو کې چې کوم لوی مشر دی هغه دې لاړ شي او دا کشر دی د مور خدمت کشر وی چې نه یا رسول الله زه د مشر نه ډیر تکړه یم دا مشر دی پاتې شي زه به لاړ شم حضور علیه الصلاة والسلام ته یې خوند ورکړ وی ښه ده که نه تاسو دواړه په پرزولو ورشئ چې تاسو کې کم تکړه دی به واستو دواړه په پرزولو ورغلي دي او غیږ په غیږ دي نو دا کشر دی مشر ته په دې غوږ کې وایي چې لالا تا ته ښه پته ده چې را پرزولی خو دې نه شي ځکه چې ته لوی زه وړوکی خو ستا دې په خدای قسمي چې ته په خپله ځان راوغورځوه چې رسول مام تا سره ولیږي او که ته لاړې او زه پاتې شم نو زه به تباه شم مشر ورورې په خپله ځان راوغورځولو حضور علیه السلام ورغی او دواړه یې په ملا وټپل او ورته ویل زه الله دې ستاسو دواړو نګهبان شي وړې وړې تورې ورسره دي منډې 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 تقریبا مدینه منورې نه 100 کیلومتره بدر لري هغه د بدر میدان چې کوم ځای خاص جنگ شوی دی ما لیدلی دا حاجیان صاحبان په لاره تېرېږي هغه ته اوس خو ښار جوړ دی لوی بازارونه دي او بنګلې او ځایونه دي او ما هغه خاص ځای چې کوم ځای جنگ شوی دی او کوم کوی کې بیا د ابو جهل دي لاشونه کلهم کاڼي شګې او ریګ بیابان دی شین بوټی نه ښکاري چې سر ته لاندې کیسه په دغه مقام ته چې صحابه مو رسېده د ابو جهل لښکر هم راورسېد او جنگ شروع شو
दरोजे मियाश्त और सहाबा अतिया सल मिला मजालम करे दे रोजाए निवलेला और रोजाए निवली पसदा यव खजूरा पदवा का सनीमा करे दा नु नीमा यव खड़ले दा और नीमा बल खड़ले दा पदे रंग रोजम निवले आओ द बतकी उबइस कलीदी द डांडो अगर नोरोजम दा दार पशकाल म्याश्तम दा द अरब आगा गर्मीम दा पना प खुदाए और जंगम शोरो दा अब्दुर्रहमान इब्न औफ पखवा की दी माशुमान और आमंडा कर चिदलता गा अबू जहल कम यावदी आगी वर्तल चुप दागा नामा माल वेलवाली वेल चुप आलुया बला आगा वर्तल लोया बला दा लोया बला इलाज मुस्ता द दुनिया तमाशे हो रही रहमान बाबा हुई द दुनिया प तमाशा ची सोक नाजीगी द दुनिया प तमाशा ची सोक नाजीगी दाखोनन ये तमाशा दा सबान दा आला साहब अब काबल के द बबरक बादशाही दा बबरक दे बबरक दे लारो लाशी मालूम नशो ची कम तरफ तलारो स्पो खड़ो गिदड़ानो खड़ो नुमो निशान वृक्षद बबरक तासो ख्याल दे दी दगा उरजी जियो सड़े पके बादशाही चर्चाई लेकिन पाकिस्तान के होगो आला साहब ख्वाजा नाजिमुद्दीन हो आला मौली तमीजुद्दीन आला साहबा सदर अयूब आला साहबा सदर यहया खान आला साहबा भुट्टो साहब आगा दे गरगर देखो गरगर दा कुचंडियान और सर ऊंचा बैठे देखो साहबा पे दे पास अदा बुल रागल है आला साहब अमीरुल मोमिनीन रागल ज़ियाउलक साहब दे इस्लाम रा रवान करे दगा दे रागे वगा दे रा रवान दे द चर्चा सबा गोरा ची बिया बद चा चर्चा तासु पोइशी द रहमान बाबा दा अल्फाज द करबुन रुपु चे द दुनिया पर तमाशा बा नाज न के गाविरा के बना जका चे दा तमाशा बा सबा नहीं स्तासो दा उड़ा दे नंद दे खल्क गुड़े आसमान त पतलूम भी नहीं और सबाए परा कांटा के दो आगा खलक ची दुनिया है नगारे गगोले आगा खलक नामो निशान रखी गाविरम जान तजान नवे दाव नवे जिसम चशे दाव तीत शेख कागा और दे उमरजो की ओ खान मातेविची जिला जमुन बंद खानान देर पर तकलीफ खान तखान विजिदा साहिब हैसियत खलक और साहिब जयगिर माँ और तेल साहिब हैसियत और साहिब जयगिर खलक आगा दे चकम खल्क तद आखिरत जयगिर नसीब शे साहिब जयगिर आगा खलक चिचा तद आखिरत जयगिर नसीब और पाखिरत की द अदना सड़ी जयगिर दुम रही सल काल अब पास मजल के और दखपल जयगिर हुदूद बनशे मालूम हो साहिब हैसियत दाखला द गोराव द कब्रिस्तान चौकीदार
तो साहिब हैसियत ने और न साहिब जयगिरी स्तासो द खानानो जयगिरुना और जायदादुना दा पर ज़ल्म हासिल शिवी दा द अंग्रेजानो दरकड़ी मेहरबाने पखान बादरे और नवाबोई ची दरकड़ी दी दा द ज़ल्म जयगिरुना तासो सातली ता नरोस्तो स्ता द ज़ामनो दौर ची पिराशी पदे जयगिरुनो ब्या ज़िना और शराबुना और कबाबुना कीगी और रंग रंग नवे और ताजा अजाब ताला कबर लदर्जी और लड़मान और खामारानों पर शिकल के पता चक वे नज़ो खैरातुनम कोमा डोड़े और कोमा डोड़े ज़कात न्याश के डेर दी गुना पाख के मो डोड़े और कोमा दगा डोड़े रिश्ता कपर द ज़कात पर पैसों ची दी गुना पाखी के वरी के कोर देवरान शदा ज़कात की देर दा मालदार खलक द ज़कात म्याश की दी गुना पाखी की खम पर बाद उरी जो वही दा में ज़कात वो पीखती उज़ा पर दी ज़कात की ज़कात द पारा अखज़ द मिस्किन शर्त है मिस्किन और गरीब पे कबस कई नो अला बज़कात दी ज़कात की नो अर्ज में दावा जिदा जिदा द दुनिया तमाशी दी नन बइयो सबा लोया तमाशा दा अगा खल्को दा चाच दुनिया कुर्बान करा दा आखिरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ना माशुमान तपोस की जिदा दा अबू जहल कर वे मखामख पसपिना स्टिसो वरमंडे वे दना जमुंग महबूब तुमरा तांग तेरा पे वलाड़ा वा दागी पे देखपो के वर्णना वा तो वर्तला अबू जहल लईला ओद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दुश्मना अबू जहल वर्तदा सी कुछ पास गोल वेता सो के अमा शुमान वर्तो इमुंग मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गुलामान वे मशर कशम न लड़े वे जमुंग मशर अल्लाह दे और कशर जमुंग मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे वे यरी गई ना जखुदे वक्त की जंगी जर्नैल द बदर द मैदान नामा शुमान वर्तवी चियरा शरीयत क्या है दुनिया में फकत अल्लाह से डरना शरीयत क्या है दुनिया में फकत अल्लाह से डरना रसूल ख्वाजा कौन है इनकी इज्जत पे कट मरना अबू जहला शरीयत से शदे पर दुनिया के दाला यरा बजल के पैदा कवल शरीयत वही सदा जिदा खुदा यारा दे पड़ के पैदाश देते शरीयत दानन चे पाकिस्तान ते लरे लरे नारे हुई यरी ददी पड़ के द खुदा यारा निश द खुदा खौफ निश द खुदा यारा दे पड़ के राला अगा कार बन के चे पकम खुदा खपकी नन तासु पाकिस्तान क्यों गोरी खौफ खुदा और बल्कि लोई जुल्म चिस्ता पदे मल्की कम की लोई जुल्म हुकूमत पतो पावला हुकूमत प्रेदा कौम और अवाम चिकम लोई जुल्म कई कुरान गुंदी कानून प्रोते दुई द जुन फैसले द पेरंगी कानून तवली लोई जुल्म ची मुंकम यो जुमात और यो मदरसा यो महला यो कले यो कंदे यो डला यो कौम बा तासु उनको रहे चागा जुमात ता या मदरसे तरागली च जमुंग दीदा तनाजदा जमुंग पर दीन फैसला हो गो रही है अमीद हो कब मुला दे हो कब मियाँ दे हो कब शेख दे हो कब मेख दे हो कब अजीदे वो चिगड़ बड़ पेश चिगोरे ताड़ा के बनास्त ताड़ा दे पेरंगी दे कानून ज़ैद कचराए दे पेरंगी दे कानून ज़ैदी और जुमात दा द खुदाए दे कानून अदालत दे जुमात तरा दा गट और बैलात खुद सर दे रक्षा
ګټ او بیلات خو په کچرو کې مشته په تاړه کې مشته هلته به یو ګټي او بل به بیلی او جمعه ته چې د قران فیصله تراشي هم چې کوم په حق یا به وګټي چې تاسو خیال راځي تیر ورځو کې یو سړی را ویل یو مولا مې فیصله کړې ده فیصله غلطه کړې ده مالڅي کړې چا تقریر راته وکړو نو ما ورته چې ته ویل زما رونو خدای به خو باسه ما په شریعت نه کولا وارونو آرامیانو می شیخان غوندې دي اول شریعت ته لاړم اسړې اوس دا زموږ خلک دا بنی آدم چا تقریر راته وکړو نو مولا دا یو ظلم کړو چې هغه مال روپۍ کې 14 سنې دا بل سړی کېده او یو دوانې پکې بیا هم دته پرېښې مال که زه اوس قاضي قضات وی نو ما به اول دا مولا وجلی ویل ولې مال دا دوانې هم ستا نه کېږي ظالمه دا یې در سره زیاتې کړې 14 سنې دا پردي ډېرې ټاپو خراب شو دې له راغلی و چې ګینې دی به اوچت پاسېدو لاړ دا زمونږ د ملک حال تاسو وایئ چې دا پاکستان کې څومره خلک مړ کېږي او کم خلک د ژوند فیصلې د پیرنګي قانون ته وړي او د مرګ نه وروسته دې خلکو پسې مونږ قرآن وایو په قبر ورته تبارک الذي وایو لله ما فی السماوات والف لام میم ورته وایو ته وایې چې دا کلمات بلاندې قبر کې دې سړي ته څه فایده ولري د چا چې په ژوند د قرآن سره دا د تاسو خیالو کې په دې روزه کې دا خلک د درې شپو ختمونه خاص کر په دې غرونو کې درې شپو کې حافظانې ودرولي څوک په 21 شپو کې کوي څوک 15 شپو اوس ته سوچو چې په درې شپو کې د کوم کلام حافظ پسې واوري تاړه کې دا خیال کړی دی چې راته ښکاري چې د قرآن هم دا مطلب دی چې په تراوو کې حافظ نه واورو بس نور دی چې څه خوښه ده هغه کوه نه د شپې د قرآن واورېدو سهار دی چا سره سوک سپېړه او بجای د جمعات د تاڼې ته منډه کړه دا د شپې قرآن به پتا ګوایي چې بېګای زه اورېدلی وم او سهار یې خپله فیصله د فرنګي قانون ته یوړه دې ته عزیزانو سوچ کړئ قوم د قوم تباه دی او ملک د ملک تباه دی حکومت دی هغه ظالم دی د قوم او د دین سره لوی ظالم چې دی د 40 کالو را روان حکومتونه کوم حکومت چې په خپل دور کې د قرآن قانون په ملک کې نه دی جاری کړی دا بدبخت قوم هغه حکومت پسې بیا ارمان کوي هغه حکومت پسې بیا افسوس کوي ضیاءالحق به سبا لاړ شي موږ به ده پسې هم جاړو چې هی هی ډېر ښه سړی و ځکه چې په 10 کاله کې پاکستان کې قرآني نظام نه و راوستی نو ده پسې به موږ خو دا یو ارمان به کوو یو ارمان که هغه د کفن کش کیسه درته یاد دی چې سړی و مړی به چې وشو د شپې به ورغی او قبر کې به یې کفن وویست زوی و زوی وی بچیا ډېر ګناهګار یم څه به کېږي ویل پلاره خدای راستی چې په خلکو دې وبخم بخم به چې پلار یې مړ شو زوی به د شپې مړي نه کفن هم وویستو په کونه کې به ورته موږی هم ټکوایو خلکو ویل پلار یې خدای په جنت کې دا څه د خنزیر بچی ته پاتې دی خو ورسره دا کار دا یو ارمان به کوو چې خدای دې بلا نه خوا تېر شوی خو چې تېر دی خدای هغې نه خو هغه ښه و خدای هغې نه خو هغه هغه یو کیسه ده چې یو ډاکټر یو سړی ملغلره بیا مونده پوهېږئ په خبره روژه هم نه ده نن سبا هم
خدای دې خیر ملغلره بیا مونتنو زرزری وینزله په وله کې چې وینزله چې پاکه شي اته د لاسه وغورځېده اوبو یو سړی ورپسې لیونی شو چې هی دا خو ډېره قیمتي ملغلره وه او داسې وشو لیونی شو سرسام شو کور ته راغی پاکې نه پلیته ښه وه پاکې نه پلیته ښه مور وی څه چل دی بچیه پاکې نه پلیته ښه وه مور چې دته وکته هم سرسام شو هغه هم چغې والې پاکې نه پلیته ښه وه پاکې نه پلیته یعنی ګنده ښه وه وینځلی به م نه چې رانه اوبو نه وړی بیړی غرقی شو کور مالت خلق راله دا څه چل دی مور او زوی دواړه چغې وهئ پاکې نه پلیته ښه وه دوی ورته کنځلې کړي چې کنځلې کړي دي کور والا هم سرسام شو ویل تپوس نه نه تپوس خو تپوس نه نه تپوس ایم په کور کې ناست دي او دا چغې وي تپوس نه نه تپوس خو عام سرسام کم یو چې یو بل ته ګوري سمسار د پاکستان ته تاسو خیال کوئ ټول سرسام شي نو نن د یو سړي بیان دی په اخبار کې چې پاکستان حکومت را سره کومې وعدې کړې وې نو یې لا پوره نه کړې ستاسو د مشر بیان وایي داسې پوره یې نه کړې مال پاکستان چې څوک غوطه کړي دي په سمندر کې نو هغه بیا تر قیامته پورې به لاش هم نه راوځي پاکستان ته ګوره د پاکستان وعدو ته ګوره وایي ابای مې لیونی شوه په تورجمي باټي ګڼواړي د دې عادي سلویخ کاله وشو چې هر حکومت راغلی دی واده د اسلام راوستو نه ده کړې په دې ملک نه ده کړې د 90 ورځو په واده ضیاءالحق راغی او 10 کاله په دې تېر کړ اسلام او نظریه او اسلام او قرآن او قانون او شریعت او بنچ او های کورټ او سپریم کورټ 10 کاله په دې تېر کړ تر نن هغه خبره نشته کړې څنګه مې وی اسې جای څنګه قوم یې داسې بدر باندې حکومت راځي دام ستاو زما د کور خبره نه ده دا د پیغمبر خبره کما تکونون یؤمر علیکم څنګه چې یې داسې به امیران در باندې راځي چې دا څنګه قوم دې که تاسو ښه حکومت په خپلې زندګۍ کې ولیدو او مړم نو راشئ په قبر مې متیاز وکړئ په خپلې زندګۍ کې به نه ګورئ دغسې کوڅه ډب به در نه جوړي کله به ښځو پسې منډې وهئ کله به اجراګانو پسې منډې وهئ کله به خنساګانو پسې منډې وهئ کله به ممبرانو پسې کله به چا پسې منډې دا غلو جمعداران چې جوړېده دا کونسلرۍ دا د کمیټۍ دا د چوړیانو جمعداران دې دپاره تاسو سال جوړ کړی ځان ته خیال په دې کوڅو کې په دې لارو کې او هغه چغې هغه سورې او هغه غدا تاسو سال جوړ دا څه قوم دی د دې څه ضمیر دی د دې څه ایمان عزم والا قوم پکاري مضبوط اراده والا قوم پکاري نبازیت چې کوم قوم کې نو قوم خورز نشي کولی تاسو به وګورئ دا کور وارثان لاړو ډاکټر یې راوستو چې دا لکم سرسام دی او دا مورم سرسام دا پاکې نه پلیته خوا ده ډاکټر راغی داسې چلې په دې هلک وکړو چې او په مورې چې دا خبره یې تې هېره کړه چې تې هېره شوه نو ډاکټر ویلې پیسې څومره کېږي ډاکټر صاحب ویل 100 روپۍ اول په تاسو خدای عظیم عذاب د ډاکټرانو نازل کړی دی څه خدای پیژندلی 100 روپۍ فیس 100 روپۍ الته د 500 یا د 150 یا د 100 مزدوري کړي الته د ماشوم باندې الټای دستونه لګېدلي 100 روپۍ فیس اوس به دا د ماشومانو مور ولا خرڅېدله به 100 روپۍ ورکوي که کې به څه دا قهر در باندې نازل دی که دا قهر د خدای په حکومت نازل دی چې لږ سوچ خو که بدبخته
ابل اور دلته هړتال دی یو ماشوم دی 5 میاشت دستونه په لګېدلي الټۍ اسپیټال ته بوتلې وې زمونږ هړتال دی مریضان نه ګوري تاسو په ایمان وایي چې دې ملک له د خمیني غوندې انقلاب پکار دی که نه دی پکار چې رانه یو ژوندی پاتې نشي زما مریض درغه هغه مړ کېږي او ته وایې زما هړتال دی چې دغه وخت کې په دې اسپیټال کې څومره وی او دا ګردنونه مې ته وډاو کړي ستا اسپیټال د پیسو دپاره دی تنخوا دپاره دی مطالبه دې څه ده په دې اسپیټالونو کې تاسو څال جوړ کړی پټه پوړانده شي د اسپیټالونو کې خو د شپې وګورئ چې څالي دا قوم ړوند دی دا خلک ویني نه چې دلته څالي ستا هړتال دی ته زما مریض مه ګوره دا زمونږ ملک دی نو زما عزیزانو زما 100 روپۍ فیس دی ورته وی دا 50 والا 50 به بیا در هغه وی نه ماله پوره 100 راکړه وی ښه سبا راشه ډاکټر صاحب نو بیا به 100 ده ډاکټر لاړو دغه ترورې تپوس وکړو د دې هلک نه چې بچیه دا په تا څه چل ویل ولې ترورې ویل دا تا چې وی چې پاکې نه پلیته خوا بیا وریاد شو چې بیا وریاد شو بیا یې چغې کړې پاکې نه پلیته خوا مور یې چغې کړې پاکې نه پلیته خوا چې سبا ډاکټر راغی چې ورته یې کتلي خو بیا هغه چغې وایي ډاکټر چې ورته وکت هغه هم سرسام شو هغه وی یاره 150 ښې وې 150 چې پرون مې 50 اغستی وې نن خو مې 50 هم لاړې پاکستان دې دغه شی دی وروره هر یو چې راشي بل وخوره دنه خو بل خو چې هغې نه راشي ده نه خو بل خو سل مې څه غوښتې چې 50 هم ورپسې لاړې دا زمونږ ملک او نور به ګورئ او تماشې به د ځان کوئ تاسو دا شیخان حاجیان صاحبان ګیري میري پریښي دي په دې کار نه کېږي والله کې په دې راټینګ کړي په دې نه خدای راستی که جنت راټینګ کړي موږ دا ګیري دي دا ډیلې دي ډیلې دې نه د ولو واښه ښه دي واښه دا زمونږ ګیري نه دا ډیلې دي ډیلې یو طالب نه یو خان تپوس وکړ طالبه دا ستا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده هغه ویل خان خدای راستی که خبر یم چې ستا د سپي لکۍ ښه ده که زما ګیره ښه ویل ولې ویل که دې ګیرې ایمان تیر کو خو دا ګیره ستا د سپي د لکۍ نه ښه ده او که ایمان تیر نه کو نو بیا ستا د سپي لکۍ تې ښه ده که دغې ایمان تیر نه کو نو هسې د خدای په قهر اخته یو په مخ هم ګز ګز واښه ولاړ دي عزیزانو چې د ایمان تیرولو درد دې پړه کې نو په وخت مخ باندې پاکي وها په دې کار نه کېږي چا ګیره پرېښې ده په دغې په تمه دی چې دا د ګیره مې پرېښې که نه جنت په دې کې نه دی چا یو دومره مسواک په جیب کې ټومبلې دغه ده که نه چا چوک ته چا جمعې مانځله راغی مصلی په اوږه راچولې دغه ده که نه دغې نه کېږي ماما روژه راله دې خوا وګورئ کم ځای کې چې اوسېږئ کم ځای کې هلته به داسې نری نری ډونډ لګې چې هسې نه چې په شربت روژه ماتومه د چا روژه بې شربته نه وي ډونډ به لګې زه پېشمني ترکاري سره روټۍ خورم هسې نه چې څوک په سپورې روټۍ روژه ونه نیسي که یو سړي په نهاره روژه ونیوه ټول کلی او ټول کندی به الله په جهنم کې پې اچوي تا په شربت روژه ماته کړه او تا ته پته وه چې د پلاني کور کې شربت د ګوړې هم نشته یو خدا چې خبر نه کوم ځای چې اوسېږي هلته به ځان خبرې پلاني کور کې پته وکړي ښځې ته به وی لور ته به وی زوی ته به وی ورشه بچیه ته د هغې کور کې وګوره ماشوم به ورولېږي چې په میز ورکره یا په کټ کې شربت یا دیچکې یا ګیلاسونه څه پراته دي پیکوړې میکوړې اغوستې دي که زما دې په خدای قسم
چې یو قجوره دی چاله ورکو او جماعت دی ولا ورکو د یوې قجوره اجر به د احد د غر عمر استاد نه کوي پته لګي یوې قجوره نه خانان مانانی مازیګر کې د دنیا نعمتونه په مزدار او جی نشم نه دا زن طلاقی ټول روزه خواره دي ټول په دې ورځو کې اول لس پنځل لس کسانو مانه تاسو خو خیر مانه اکثر یریږي اپویږي چې دا داسې کافر استن سړی ته و چې بیا تبا پیراش جی ما ته تکلیف نه روزه روزه بچیا ته ستل پرون دا بالا منه بینک کرانه یو تاسو ویجی دا روزه فطرانه سمرا ده مالوالی ویلک زیات می ټیک نه ده انتاسه نه اپړی ته مې ورته ویل چې په دې منبر اوس ویل نه شي وبه مال چې صحت ټیک نه ده په واخ خزه هم پرې ده دغه چې د کم سړی صحت ټیک نه هغه ته خزه پرې خول پکاري ته د خزه حق نشه درکړې الله بس شو چې روح دې سنډا عمره غټي وته چې ما د روزه کفاره سمره دا ورته چا مولا خدري او خان ستاسو رنگم خنه ده او رنگم ده دا ده او خوره روزي او بیا به د خیره چرته ونیسي کینی یو 5 روپیا د ورځې چا غریب لا ورکاوي دا پښنګر کې یو مولا یو خان ته ورکاوي او بیا به خدای دغه کې خدای دې قربان کچې کور دی ورانش 5 روپیا د چا غریب لا ورکاوه دا خو هغه سټیج کې وی چې کم سړی په داسې مرض کې مبتلا وي چې د دنیا ډاکټران ته نا امید دي چې دا سړی عمر له جوړیږي نه بالکل او د دغه نه بده مري نو هغه د پاره بیا دا چې د سرسایي عمر پیسې به د یو روزه کفاره ورکړي نو سړی تبيونی وو یا سب بدني بیمار دی د روزه سلور شپږ دای او خوري روزه نه پسته بیا ونی ځکه هغه لپاره کفاره قبضه کړي عزیزانو دې ټولو خبره ته سوچ وکړئ چې روزه دغه خلق د ابو جال ورته ویا ماشومان سے یریږي نه اور تو شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا رسول خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ مرنا اے ابو جہلا شریعت سشد دنیا کی دا اللہ یرا پڑھ کی پیدا کول دی او د سردار کونین د ناموس د پارزان قربان ول دی نو یرا پکې د قبضه راغی ابو جال ورته گزار کوي ویل گزار تکوا بیا بدی گیلای پزړ کې چې یو موضوع دوو ته گزار ابو جال چې تور راو چتکړه نو یو ماشوم ورته وی صبر کول اندې نه داس پیټه پرانیسته شوی او بغورځي هغه چې سر راټیټ کو داس پیټه کتا رستونه د یو ماشوم لاس ورته برابر شو په دې گردن ورته تورا کې وی الله اکبر ابو جال داس نه گزر وغورځي چراغ ورزیدو تمام فوج حق بک شو چې داسې چلو عبدالرحمن ابن عوف په منډه راغی په دې سینه ورته کېناست وی وجنی خو د ناهلو د لاسه مړ شوما سر مې وړوکی دی دا مری مې لږه لاندې غوسه کا د سر کتوله به مې خلق راځي چې لږ سر مې د مری سره غټ ښکاري ګردنې دې غوس که فی النار والسقر دا ابو جهل زوی عکرمه را منډې کې په دې یو ماشومې ګزارو کو دا ولې دې بیل چې ولې دې بیل کو ماشوم ته د ولي پته نشته او لاس کې تور نیولې د منډه را منډې وای لاس ور پورې ځوړل چې مازیګر کې ګوري چې تاسو چل دې دا د لاس تلیخ په لاندې کو الله اکبر کو لاس یو ور پیغمبر ورته الله دې سوک بچیا و یا رسول الله استاد مینه تقاضا دا چې منډه کې می فرق راويش دے لاس میں لیول خراب کړو ځان نه ملره کو چلی ول می برابر مازیګر ټیمو د بدر په میدان کې اپ یو قجوره باندې نیول روجو والاو د لا اله الا الله محمد رسول الله جنډو درولا باقی بیان په بیا شو واخر دعوانا